د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د نن ورځ د پرمختګ خبرونو ته ښه راغلاست. په دغه لنډه خپرونه کې به درته د نن ورځې مهم پرمختیایي خبرونه ولرو. تر ټولو مهم او ښکلی خبر دا ده چې افغانۍ یو له هغه 10 کرنسیو څخه ده چې د تیر کال په نسبت یې د ډالر په وړاندې خپل ارزښت لوړ کړی ده. افغانۍ د تیر کال پر نسبت 15.7% د ډالر پر وړاندې خپل ثبات لوړ کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي نن د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د سفیر ښاغلي تاکاشي اوکادا سره وکتل. په دې ناسته کې په یو شمېر مهمو سیاسي مسایلو، بشري همکاریو، د افغانستان او سیمې په اوسني وضعیت خبرې اترې وکړې او تاکید وشو چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو ګامونو په اخیستلو سره بهتر تعامل رامنځته شي. د آمو سیند د بهیدلو له امله د آمو سیند غاړو کې پراته هیوادوالو ته هر کال زیانونه رسیږي. د دغه زیانونو د مخنیوي لپاره د آمو سیند د تخریب شوو غاړو د جوړولو پروژه پیل شوه. د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا په موخه په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې نظامي اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلیږي. بهرنیو ځواکونو څخه پاتې نظامي اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلیږي. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ ګډې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې نظامي اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو د بدلولو لپاره د موقعیت، مساحت، شته امکاناتو، اړتیاو، مدیریت او عملي چارو پیل په اړه هر اړخیزه ارزونه ترسره او راپور یې له اقتصادي کمیسیون سره شریک کړي. د اقتصادي کمیسیون له پریکړې سره سم اسلامي امارت وپتېیلی چې له بهرنیو ځواکونو پاتې نظامي اډې پر اقتصادي زونونو بدلې کړي. یا د نظامي اډې چې پر کابل سربیره، پروان، کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې دي، په نږدې راتلونکي کې به په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې شي. همدارنګه یا د نظامي اډې د پراخو سیمو درلودو سربیره د اقتصادي چارو لپاره په لازمو امکاناتو سمبالې دي او د لومړنیو څېړنو پر اساس د ځانګړو اقتصادي زونونو لپاره مناسبې بلل شوي دي. د یادونې وړ دی چې ځانګړي اقتصادي زونونه د مستقیمې بهرنۍ پانګونې د راجلبولو، د صنعتي کېدو پر لور د چټکو ګامونو اخیستو، په پراخه کچه د کاري زمینې برابرولو او د چټک اقتصادي پرمختګ لپاره په نړۍ کې یو منل شوی میکانیزم دی. نو له همدې امله د افغانستان اسلامي امارت وپتېیلی چې له بهرنیو ځواکونو پاتې نظامي اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو د کندوز د پنج آمو سیندیزې حوزې مسؤلین وایي چې دغه ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د شاوخوا 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د وکیل جنګل کانال د تحقیقاتو چارې پیل کړي دي. د باختر اژانس د خبر له مخې په همدې موخه جوړه شوې مراسمو کې دغه ولایت د پنج آمو سیندیزې حوزې رئیس انجینر رفیع الله مجتبی وویل چې دغه کانال 1200 مترو په اوږدوالي او 2.5 مترو په سور او 4 متره په لوړوالي سره د FAO موسسې په مالی ملاتړ شاوخوا د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژه سلګونو تنو ته د کار زمینه برابره شوې چې چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د سټنډرډ د ملي ادارې له لوري په اسلام قلعه بندر کې 12 ټانکره بې کیفیته تیل چې ډیزل او پټرول و بیرته ایران ته وګرځول شول. دغه ادارې ویلي چې دغه تیل د دې ادارې له سټنډرډونو سره مطابقت نه درلوده چې بیرته ایران هیواد ته مسترد شول. د افغانستان بانک په یو رسنیزه اعلامیه کې وایي چې د افغانستان بانک له سوداګرو، صرافانو، د قیمتي ډبرو کاروباریانو او له ګرانو هیوادوالو څخه په خورا درنښت غوښتنه کوي چې په اقتصادي معاملو راکړه ورکړه کې د افغانۍ د کارولو له هیواد څخه بهر د اسعارو د لیږد رالېږد، د اسعارو، سرو زرو، قیمتي ډبرو، لرغونو اثارو د قاچاق او افغانستان ته د سیمې هیوادونو د پیسو راوړلو د مخنیوي په تړاو د ریاست الوزرا د قدرمن مقام رسنیزې اعلامیې درج شوي مواد په پام کې ونیسي او ملي ارزښتونو ته د درناوي په پار دی د دغې پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان بانک ډاډمن دی چې دا اقدام په افغانستان کې د خلکو په خیر ده او د اسعارو پر وړاندې به د افغانۍ ارزښت لا ټینګښت او ټیکاو په برخه کې اغیزناک رول ولري او په ټولیزه کچه به د ټول هیواد ملي ګټې تامین کړي. د افغانستان بانک د هیواد د مرکزی بانک په توګه یو ځل بیا د یو سالم مالی او بانکي سیستم د درلودلو لپاره له ملي او نړیوالو شریکانو سره خپل ژمنې تازه کوي
او د خپل کاري واکونو په محدوده کې له هر ډول ګټوري او اغیزناکې پروسې چې د عامه ګټو د پاره د تامینولو لپاره وي ملاتړ کوي. د افغانستان بانک دغه اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې پرون د ریاست الوزرا مقام له لوري په یو خپره شوې اعلامیه کې راغلی و چې له بهر څخه افغانستان ته د پریدو پیسو د قاچاق کولو څخه مخنیوی وکړي. همدارنګه په دغه اعلامیه کې راغلی و چې هیڅوک نور نشي کولی د هوا له لارې له افغانستان څخه له 15,000 څخه زیات او د ځمکې له لارې له 500 څخه زیات ډالر له افغانستان څخه وباسي. له دې څخه پورته مقدار په قاچاق کې حسابېږي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره پروت نږدې ګاونډي پاکستاني کلداره خپل ارزښت وروستۍ کچې ته رسېدلی ده او ورځ تر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي. حال دا چې اوس هم د افغانستان په ځینې لرو پرتو سیمه کې د افغانۍ پر ځای کلداره چلیږي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې ناتایید شوي خبرونه وایي چې د پاکستان په ځینو برخو په ځانګړې توګه په پیښور کې په ځینې راکړه ورکړه کې د کلدارو پر ځای افغانۍ استعمالیږي. دا ځکه چې کلدار ورځ پر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي او د دې وړ نه ده چې په هغې باندې معامله او راکړه ورکړه وکړي شي. په کندهار ولایت کې 52 تړل شوي ښوونځي بیرته فعال شوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د اسلامي امارت په بریا سره په بیلابیلو سیمو کې 52 تړل شوي ښوونځي بیرته فعال شوي دي. په قطر کې د افغانستان سفیر ښاغلی ډاکټر محمد نعیم وردګ په دوحه کې د ایران د هیواد د سفارت په رسمي بلنه د ایران د ازادۍ ورځې په لمانځلو په مناسبت په ترتیب شوي مراسمو کې د ایران په رسمي بلنه په دغه مراسمو کې ګډون کړی ده. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سردار محمد شکیب د ترکیې سفارت له لوري پرانستل شوي د غمرازۍ کتاب کې د یاد هیواد له خلکو حکومت سره د وروستۍ زلزلې له امله د اوښتو تلفات په خاطر د افغانستان د حکومت او خلکو د خواخوږۍ پیغام ثبت کړ. په ننګرهار ولایت کې د تقوا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې بیلابیلو پوهنځیو څخه سلګونه ځوانان د یو غونډې په ترڅ کې فارغ شول. د زندان مسؤلینو ته ځانګړی لباس وویشل شو. د افغانستان د زندانونو 20,000 امنیتي منصوبینو ته ځانګړی لباس وویشل شو. په دې مناسبت جوړ شوی غونډه کې بیلابیل چارواکو ګډون کړی و چې له جملې څخه د بهرنیو چارو وزارت لومړی معاون شیر محمد عباس تانکزی، د مهاجرینو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی او ځینې نورو چارواکو ګډون کړی و. د زندانونو چارو د سمون رئیس قاری بدر په یو وینا کې وویل 12,200 پورې دومره ده چې الحمدلله تر اوسه پورې زندان کې داسې څه نشته چې هغه تاسو منفي اشارې ته یا داسې ووینئ. انشاءالله اجازه درته ده هر ځای کې راتلی شي، هر کله راتلی شي. او دغه ډېر مجاهدین دلته والا دي ما شاته او دلته الحمدلله فدایان مجاهدین دي قربانۍ کړي دي، همدا محبتونه یې تر کړي دي. خو کوشش دا وکئ هر هغه څه دپاره چې روزلی شوي یې تاسو ته لوی مسؤلیت دی ورونه. یو به اسلحې مه ګرځئ، اسلحه یې ځان دپاره شر مه بلئ، اسلحه چې پیغمبر اسلام مبارک ته. همدارنګه نن د جلال آباد له ښار څخه تقریبا 200 په شاوخوا کې په نشهیي توکو روږدي کسان د یو کمپاین په طرز کې راټول او د درملنې په موخه روغتون ته ولېږدول شول. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د پوډریانو تر ټولو ستر مرکز پولیس سوخته ټول معتادین روغتون ته ولېږدول شول. په افغانستان کې نږدې تر 15 میلیونه پورې کسان په نشو روږدي دي. دغه 15 میلیونه انسانان یوازې د اشغال په موده کې په نشهیي توکو راغلي دي. 20 کاله وړاندې چې افغانستان نو اشغال شوی، په افغانستان کې د پوډریانو یا نشهیي موادو روږدو کسانو شمیر تر زرګونو پورې هم نه رسېده، خو د اشغال او جګړې له برکته دغه شمیر تر میلیونونو انسانانو پورې ورسېده.